سلامونه، وخت مو پخیر. له مالان میډیا څخه د نن ورځې ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد خبیب حسرت یم. د غزنی ولایت په خوجا عمري ولسوالۍ کې والیبال سیالۍ د فقیري لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د غزنی ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او والیبال فدراسیون په ګډه همغږي په خوجا عمري ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ له نن 23 ورځې وړاندې د کوچني اختر په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې وې چې تېره ورځ د فقیري لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په پایلوبه کې قلعه نو فقیري لوبډلې خپل سیالۍ د تورمې کلي لوبډلې ته 3-0 میدانونه په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي خپل کړه. د دغه سیالیو په پای مراسمو کې د یاد ولایت ورزشي امر حاجی بلال مجاهد ګډون کړی وو او ګټونکې لوبډلې تشویق او وهڅوله. په پای کې اتلې لوبډلې او ورزشکارانو ته د اړوند فدراسیون له لوري موټر سایکل مډالونه او د نوموړي ولایت د ورزشي امریت له لوري ستاینلیکونه ورکړل شول. په پنجشیر کې د دریو ولایتونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د پنجشیر ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت د پروان او کاپیسا ولایتونو له ورزشي امریتونو سره په ګډه همغږي د نوموړي ولایت په ورزشي لوبغالي کې د فوټبال سیالۍ پیل کړي. په دغه مراسمو کې د یاد ولایت والي حافظ عبدالحکیم آغا، د پنجشیر ولایت د علماو د شورا رئیس شیخ محمد قیام الدین، د پنجشیر او کاپیسا ولایت ورزشي مسؤلینو، ولایتي مسؤلینو او سلګونو نندارچیانو ګډون کړی وو. د دغه سیالیو د پیل په لوبه کې جبل سراج لوبډلې په پنالټیو کې خپل سیالي د پروان او خوانو لوبډلې ته 4-2 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او لومړی بریا یې خپل کړه. دویمه لوبه ماسپښین 2 بجې د پنجشیر او کاپیسا لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې 4-0 د پنجشیر لوبډلې په ګټه تمامه شوه. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به سبا ورځ هم ادامه ولري. په ننګرهار ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د پهلوانۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار ولایت د سپورت ریاست له لوري د زرغون افغانستان په نوم د ځوانانو سالم روزنې او یووالي په موخه د 10 کلبونو 400 ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې د شهید معلم اولګل لوبغالي کې ترسره شوې 2 ورځې دوام وکړ. د افغانستان 20 کلنې فوټبال ملي لوبډلې د کافا سیالیو په لومړنۍ لوبه کې ترکمنستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د 20 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی اسیا کافا جام سیالیو په لومړنۍ لوبه کې ترکمنستان ته 2-1 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه. افغانستان د دویم پړاو په لومړیو کې له سیالۍ لوبډلې د یو ګول په کولو سره مخکې وه، خو ډیر ژر ترکمنستان هم وتوانید چې ګول ترسره کړي. د لوبې په بهیر کې ترکمنستان د پنالټي چانس په لاس ورغی. د افغانستان لوبډلې ګول ساتونکي وکولای شو چې پنالټي د ګول مخه ونیسي او همدارنګه د لوبې په دوام د ترکمنستان لوبډلې 2-3 نور خطرناک حملې هم د افغانستان د ګول ساتونکي په طرف وکړي. خو افغان 20 کلنې فوټبال ملي لوبډلې وکولای شول چې په وروستیو 10 دقیقو کې دویم ګول هم ترسره کړي او د یاد سیالۍ بریا خپل کړي. د کافا 20 کلنو فوټبال لوبډلو سیالۍ په تاجکستان کې ترسره کیږي چې افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې پکې ګډون لري. د یادونې وړ ده چې د هیواد لوبډله به نن د افغانستان په وخت 4:10 خپله دویمه لوبه له تاجکستان سره ترسره کړي. د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند لبدریا کلي د والیبال سیالۍ د طوفان هریرود لوبډلې وګټله. د زابل ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او والیبال فدراسیون په ګډه همغږي د یاد ولایت په مرکز لبدریا کلي کې د والیبال سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې د 4 لوبډلو ترمنځ د یووالي په نوم پیل شوې وې، د طوفان هریرود لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په پایلوبه کې طوفان هریرود لوبډلې خپل سیالۍ هریرود لوبډلې ته د 3-1 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. پای کې غوره لوبډلې او لوبغاړو ته د یاد ولایت د ورزشي امریت له لوري کپونه، ستاینلیکونه او ورزشي توکي ورکړل شول. د کامیار والیبال لوبډلې 14 مقام خپل کړ. د افغانستان کامیار والیبال لوبډلې د اسیا کلبونو د اتلولۍ په دویم پړاو کې تایلند هیواد ته له ماتې منلو وروسته 14 مقام ترلاسه کړ.
د کویت او هانګ کانګ لوبډلې په 15م او 14م مقام کې پاتې شوې. له بل پلوه د لومړۍ مرحلې په نیمایي کې د ایران او قطر قوي لوبډلو له یو بل سره په 3م مقام لوبه وکړه چې په پایله کې قطر هیواد د 3-1 میدانونو په توپیر 3م مقام خپل کړ. همداراز د جاپان او اندونیزیا والیبال لوبډلې د لومړي مقام ترلاسه کولو لپاره میدان ته ښکته شوې چې له یوې سختې او په زړه پورې سیالۍ وروسته جاپان لوبډلې اندونیزیایي لوبډله د 3-1 میدانونو په توپیر ماته ورکړه او لومړی مقام یې ترلاسه کړ. د افغانستان کامیار والیبال لوبډلې د دغه سیالیو په لومړي بی ګروپ کې د چین تایپي، د ایران یزد شهداب او عراق هیوادونو له لوبډلو څخه د 3-0 میدانونو په توپیر ماته وخوړه. د آسیایي کلپونو د اتلولۍ په دغه سیالیو کې له 14 هیوادونو څخه 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د مې میاشتې له 14 نیټې څخه تر 21 نیټې پورې د بحرین هیواد په کوربتوب ترسره شوې. پرتګالي سوپر سټار د سعودي لیګ کې د پنالټي ځای څخه ښه ریکارډ لري. د رسنیو راپورونو له مخې د سعودي پریمیر لیګ د 2022 څخه تر 2023 کال پورې د فصل په پای کې په ان لیګ کې غوره پنالټي وهونکي اعلان شول. کرستیانو رونالډو سره د دې چې ژمی یاد لیګ سره یوځای شو خو بیا هم یو د هغو خو پنالټي وهونکو څخه شمیرل کیږي. په دې شپږ کسیزه نوملړ کې د الاتحاد مراکشي لوبغاړي عبدالرزاق د پنالټي له ځایه څخه د 8 ګولونو په سر ته رسولو سره لومړی مقام لري.